بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ایم غنی خان. غنی خان پخت اکیډمي د طرفه یو نوی ویډیو سره تاسو په خدمت کې حاضر یم. مرګور زمونږ تاسو د خیم په تاسو به یو اپ په خپل ډیسکټاپ باندې څنګه راسند کوئ. د ویډیو شروع کېدو نه مخکې یو اډوکیشن ریکویسټ دی، که چېرته زما چینل نوي سبسکرایب کړي مهرباني وکړئ سبسکرایب کړئ. راځئ چې ویډیو شروع کړو. ټول لومړنی به چې دلته کې راشم په وینډو په دې نشان باندې به کلیک کړم. چې په هغې کلیک کړم اینه پس به چې دلته کې آل ایپس باندې کلیک کړم. چې په آل ایپس باندې زه کلیک کړم نو دلته کې چې زه کوم غواړم چې زه کوم ایپ په ډیسکټاپ باندې راولم نو په هغې باندې به چې دی لیفټ کلیک هولډ کړم او دلته کې به چې دی ډراپ کړم. دا دی ما سره چې دی راغو. اینه پس به چې زه دوباره دلته کې راشم په وینډو په نشان باندې به کلیک کړم. اوس زه وایم چې زه نوټ پیډ راولم نو زه به په دې باندې لیفټ کلیک چې دی هولډ کړم، لیفټ کلیک په هولډ کړم او په ډیسکټاپ باندې به ډراپ کړم. دا ما سره دا دی نوټ پیډ هم راو. اینه پس به چې زه بیا راشم وینډو په نشان به کلیک کړم. زه اوس وایم چې اډوب آل ایپس ته راولم. زه وایم چې اډوب امیج ریډیزر او سی ایس راولم، په دې به زه هولډ کړم او دا به ډراپ کړم. ما سره چې دا دی وګورئ چې کوم ایپس ما راوسته ما سره دا دی په ډیسکټاپ باندې راغله او چې کوم ډیلیټ کول غواړئ بس به دلته نه ډیلیټ کړئ. دا یو وړه شانتي ویډیو وه، ما وی چې تاسو سره شیر کړم. که خوښه شي مو وي نو لایک هم کوئ او شیر هم کوئ، زموږ چینل هم سبسکرایب کوئ. د ویډیو باره کې مو سره وي ما د په کامنټ کې راکړئ. ډېره مننه. تھینک فار واچینګ.